السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو واشنگټن ډي سي نه وکیل خان یم د ډیوا ستورو په دې خبرونه کې تاسو ته په خیر راغلی وایم او نن په دې خبرونه کې کوم ستوري سره چې تاسو ملاوه هم هغه ډولفین ایان دی. ډولفین ایان په پیښور کې ژوند کوي، ترانسجنډر یا خواجه سرا چې په دینو باندې هم پیژندل کیږي. تاسو وینئ وخت په وخت باندې سوشل میډیا باندې ترانسجنډر دی او وایي چې د خواجه سرا او د ترانسجنډر د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی دی. په سوشل میډیا باندې د ډولفین ایان ویډیوګانې تاسو ګورئ، دا خبرې اترې تاسو وینئ او اورئ چې یو تعلیم یافته ترانسجنډر یا خواجه سرا دی. دا وخت را سره هم د اسکایپ په لیکه په دې خبرونه په دې مرکه کې د پیښور نه ملمه شوی دی، ورسره به خبرې اترې کوو. او په خیر راغلی ایان، ستړي مشه. Assalamu alaikum. Thank you so much, sir. Tasu done importance rako the show bare ki. Thank you very much. مننه تاسو د مصروف وخت نه وخت وېستلو. ډولفین په سوشل میډیا باندې ډیره فعال ده. ویل کیږي چې د نورو خواجه سراو د لپاره غږ پورته کوي، د غټو ګینګونو سره لګیا دی چې کم ننو هغه ته مخامخ شوی دا، وایي چې د خواجه سراو د حقونو د خوندي کولو لپاره د حکومت سره خبرې اترې کوي. واړم دغه ډولفین ایان چې په سوشل میډیا باندې وخت په وخت راځي، څوک دا چرته وزېږي، دا څه کوي، د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي څومره تعلیم یې کړی دی. جی زما خپل نوم چې دی ماهین محمد دی بٹ چې کله دی فیلډ راتلم نو خپل نوم چې دی اکثر ګروګان خپل سټوډنټس لا نیم چینج کړي، نو مالې ډولفین ایان نیم کې خو زه چې دی ثوابین تعلق ساتم اور کاسٹ زما دی یوسف سعید دی اور پیښور کې اوسې جی صحیح پیښور کې اوسې اور ما چې دی کینټ بورډ پبلک های سکول نه میټرک کړی دی وذ A percentage A grade. هغه نه پس چې دی ما ګورنمنت کالج اف ټیکنالوژي پېښور کو هارټ روډ نه ډیپلوما ان سیویل انجینیرینګ کو. بیا چې دی چې زما ته ایچ اس سی نه لیپټاپ ملو شو، بیا ما ته سکالرشپ لګي دوه لاړم سایپرس ته. د دې خلکو تنګول د وجې کور ته تګ راتلل، نو چې سایپرس راغله ته د ایکسپنسیو خرچه شنو واپس راغم. نو بیا چې دی ما ایډورډز کالج کې بی بی ایل اپلای وکړه، خو بیهیویر چې د خلکو د یو ترانسجنډر طرف ته په پښتون سوسایټي کې دی او بیا سپیشلی په پاکستان کې په پیښور کې چې کوم د هغې بیهیویر دی، د هغې چې کوم نظر دی هغه ډېر زیات غلط دی. نو د هغې د وجې چې دی زه مجبور شوم چې ما دا فیلډ جوین کو. د خلکو د رویو د وجې، د خلکو د بیهیویرز د وجې تاسو وایي چې تاسو خواجه سر اسې تاسو دا کول غواړم. زه به تاسو نه دا تاسو هم زه خپل اوریدونکو کتونکو ته هم دا وایم، نن به موږ ته ایان چې دا به هم راته وي ډولفین ایان باندې په سوشل میډیا باندې پیژندل کیږي، دا به راته وایي چې خواجه سره دا انسان په خپل جوړی کنه، دا چې کوم دی د الله تعالی را طرفه چې کوم دی نو خواجه سره وي دریم جنس چې وته ویل کیږي، که هلک دی او که جنې دی نو خواجه سره یا د خواجه سره او قسمونه څومره دي، یا خواجه سره چې کوم دی د خواجه سره جوړیږي ولې ترانسفورم کیږي دغه ته، او کوم حالات وي کوم نه تیریږي دغه ټول به تاسو ته ډولفین ایان وي. خو دا تاسو مې کوله د کوم رویه چې کوي تاسو سره تاسو وایي آیا خواجه سره یا ترانسجنډر دا انسانان نه دي، ولې به په ټولنه کې دوه سپک کتل کیږي، څه وجه ده؟ سر اکثر خلک دی دا ترانسجنډر مختلف نمونه ورته اخیستل کیږي، هپلان، خزوټالي، مورتا، دا مختلف نمونه چې دی کنه په موږ په پښتو معاشره کې یو کنزله ده. صحیح ده. او بیا چې یو ترانسجنډر چې د الکانو په لباس کې په سوسایټي کې ناستي، په حجره کې ناستي، په جماعت کې ناستي او د شانه په आवाज وشي چې دا خو اجرا دی، نو زه د هغه کس ته تاسو کوم چې کله تاسو د استاد یو د کمې د وجې سو غلط نوم واخلي نو دا په انسان څنګه تیریږي. سیم زه د کیس وذ می زه ډیر لایک وم الحمدلله، لکه هر ځای کې بچ دی هر ځای کې زه مخ کې وم ډیر قابل وم، خو که چارته دا سویل چې شي از ترانسجنډر نو زه په دې نه خفه کیدم. او که چې کله راته وویل چې دا نرخزې دا مورت دا ببو دا 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 فلانی ورډز چې راته خلکو یوز کړو نو دې ته مجبور کم. باقي چې دا خبره زه وکم چې ترانسجنډر چې دی دا د الله طرف نه وي، ځکه چې الله پاک الګ پیدا کولی شي او بیا چې د الګ نه یو جینې پیدا کېدی شي. څنګه آدم علیه السلام د دې ګسا کا خې پختنه چې بی بی حوا علیه السلام چې دا پیدا شوې ده نو الله پاک ته هیڅ ګرانه نه ده. د ترانسجنډر خود سي دی چې کله انسان پیدائش کیږي هغه ټایم چې کوم داغه مایټوسس بیوسس کې پروسس کیږي، هغه چې کوم جینز وی د هارمونز د مور پلاټ چې کوم جینز وی نو دا خدای الله په خوخه کیږي، ځکه چې یو کس هم د سینې شکی دی چې د چا په مور په خېټه کې الګ پیدا کیږي زوی او پیدا شتي جینې، دا خدای الله پاک ټول قانون دی. نو د پیل نه پیل د ترانسجنډر مطلب دا دی اساولت ټریپ ان ا رانګ باډي.
چې هغه چې په یو غلط په وجود کې چې دی فور ایگزامپل فیمیل دا هغه به وي ګرل به وي خو د هغې بدن کې کله میل روح راشي نو خلک هغې ته وي لیسبین ٹھیک ده هغې کې ټول هغه حرکتونه وي کم د یو سړي حرکتونه وي د هغې ناسته پاسته خبرې د هغې چوایس د هغې فیوریټزم هغه ټول د هلکانو په شانتې وي بیا سیم د کیس اف چې کوم دا شیمیل ورته ویل کېږي ټرانسجنډر چې دی دې کې چې دی دا ګې ورته ویل کېږي دا چې دا الګ د دې چې کوم جنیټیکلی چې کوم د دې ایکسپریشنز دي هغه د دې سیکس نه ډیفرنٹ وي فار ایگزامپل یو ټرانسجنډر چې هغه چې دی الګ به وي جنیټیکلی خو هغې کې دنه چې کوم روح دا کوم ساول دی ار جنکو دی د هغې سوچ د هغې ویو د هغې فیوریټزم د هغې چوایس هغه د هلکانو په شانتي د جنکو په شانتي وي اور بله خبره دا ده د جنکو طرف نه خو ماته ډېر زیات انفارمیشن نشته خو چې څونه انفارمیشن دی چې هغه الګ ته نه اټریکټ کېږي ولې چې هغه خپل اپوزیټ ټرو ته اټریکټ کېږي څنګه چې نارت پول ساوث پول اټریکټ ایچ ادر سیم ان د کیس اف ا ټرانسجنډر مطلب دا دی جنډر مطلب چې دی مختلف جینز چې کوم دي جینیټکس چې کوم دي او ټرانس مطلب یو غټه کمیونټي ده دې کې بیا مختلف خلک راځي دې کې بیا چې دی داسې ټرانسجنډر هم راځي چې هغه جنیټیکلی چې دی انفټ وي خو هغې کې روح چې کوم وي د الکانو وي نو هغه وي خو الک د هغې بیډ هم وي د هغې سوچ الکانو په شانتي وي خو جنیټیکلی هغه انفټ وي داسې بیا جینۍ سره هم کېږي چې هغه خو وي جینۍ خو د هغې چې کوم جنیټیکلی وي جنیټکس وي هغه الکانو سره میچ کېږي خو د هغې چې کوم پوزیشن وي هغه کې لږ څه رانګنس وي که نه نو دې ته ټرانس دي کې بیا مختلف قسم کې ټرانسجنډر وي یو وي نیچرلی نیچرل هغې ته وي که نه چې یو هغې چې کوم جنیټکس دی جنیټکس به هم هغه لږ جنکو سره میچ کیږي یا به الکانو سره میچ کیږي خو د هغې چې کوم جنیټکس دی د هغې چې کوم سایز وغیره چې کوم دی هغه ورکو یا به سمال وي د انتهایی سمال وي نو هغې چې کوم فګر دی د هغې چې کوم نیم نقش دی یا به جنکو سره میچ کیږي بله دا خبره ده چې ټرانزیشن اف ټرانسجنډر مطلب څه دی چې یو انسان چې خپل کور کې را پیدا شي په پښتون سوسایټي کې هغه ډېر زیات سپک کور یې مور پلار یې وهي چې ته ولې ځان نه جینۍ جوړې ته الګ یې خو نه هغې غلط دي دا الګ ځکه چې د مور د خېټې نه ټول ماشومان پیدا شي نو ټول ټیک وي دا یو پکې داسې دا د خدای پاک کریشن دی دا الله تعالی کریشن دغه خبره ډولفین ایان تاسو دا خبره کول غواړم تاسو وایي چې مطلب یو هلک دی خو د هغه په دننه چې کوم روح دی هغه د جینۍ دی ښکاري د هلک په شانتي خو هغه روح دننه د جینۍ دی بیا هغه خوښوي هم د جنکو شیزونه خوښوي لپسټک یې خوښوي پیزارونه خوښوي جامې خوښوي او دغه چیلنجونه په کور کې راځي یو پیره بیا په ساده ټکو کې تاسو وایي تاسو ثوابې سره تعلق ساتئ په ساده او یوسفزۍ د یوسفزو په لهجه کې ورته ووایي چې ټرانسجنډر دا ورته په ساده ټکو کې ټرانسجنډر دا ټرانسجنډر ته ټرانسجنډر ولې وایي دا ورته یو ځل بیا ووایي ټرانسجنډر مطلب خدا دی کنه دی کې ټرانس مطلب دا یو داسې سیستم دی چې دا ویرایټي اف جنډرز چې کوم دي دی کې راځي ټرانسجنډر مطلب هغه وي چې نه میل وي نه فیمیل وي چې نه سړی وي نه ښځه وي پرفیکټ میل ته مونږ وایو مین او پرفیکټ فیمیل ته وایو مونږ ویمن ٹھیک ده خو چې په مین او وومن کې چې لږ شانتي کمی راشي یا د هغې جنیټکس کې یا د هغې ایکسپریشنز کې یا د هغې هر څه کې چې لږ شانتي چینج راشي نو هغې ته مونږ ټرانسجنډر وایو هغې ته مونږ ټرانسجنډر وایو مطلب دا دی چې یو وي چې په پوره په هر څه برابر وي الله تعالی د طرفه پوره جوړ کړی شوی وي انسان وي هغه ته سړی ویل کېږي په پښتو کې ټرانسجنډر چې دی هغې ته معذوبه خلک کوي څنګه چې یو معذور انسان پیدا شي معذور انسان یا به لاس ورکوټې وي یا به غټ وي یا به نه وي یا به سترګه نه وي یا به خبرې نشي کولی یا به ګونګي وي څنګه چې ګونګي هغه وایي هلته کې چې کوم جینز وي که خدای پاک وغواړي هغه صحیح نشي پیدا کولی خدای پاک ته څه ګرانه ده چا چې ځمکې اسمانونه پهاړونه هر څه جوړ کړي دي هغه چې نور زه سم پیدا کېږم یو بل کس دی د هغه خپې نشته د هغه لاسونه نشته معذور دی د خدای پاک امتحان دی که نه په موږ باندې او زموږ په مور پلار باندې زموږ په سوسایټۍ باندې زموږ امتحان دی مطلب دا دی چې یو ټرانسجنډر یا یو خواجه سره چې پیدا کیږي نو هغه داسې ده چې معذوره انسان وي او هغه دا دی چې کم دی نو دغه شانتي وي چې پوره پیدا شي نو هغه سړی وي هغه ښځه وي ښه جی تاسو خبر وکړئ زه داسې یم چې نه زه جینۍ سیټسفای کولی شم نه ما څوک الګ سیټسفای کولی شي نه زه الګ سیټسفای کولی شم او نه جینۍ ما سیټسفای کولی شي زموږ مثال دا دی الګ او جینۍ چې پیدا شوي دي د یو بل سیټسفیکشن دپاره اسلام کې او په قرآن کې د دې ذکر شوی دی چې ما الګ او جینۍ څه دپاره پیدا کړي دي چې تم ایک دوسرے سکون حاصل کر سکو د یو بل نه سکون صحیح الګ ښه تاسو خبر وکړئ
علي رضی الله عنه په ټیم کې یو کس راغی چې یو ترانسجنډر دی هغه وفات شوی دی خو موږ د هغه په پته نه پوهېږو چې دا د ده چې جنازه دا هلکانو کې ریډ کو او که جنکیانو کې ریډ کو دی ترانسجنډر هغې ورته وي د ده پوښتې وشمارې که یو سیټ ته 13 وي او بل سیټ ته 14 وي نو دا مرد دی او که د چجې وشمارې که یو طرف ته 14 وي بل طرف ته 14 وي خو دا سړی دی بیا ورپسې نور کیسه راته وکړې د دې چې دا کمریبز دي دا پختې دي دا ولا وشماره که یو سایت ته 13 وي او بل سایت ته 14 وي نو دا چې دی سړی دی او بل 14 وي او بل سایت ته 14 وي نو دا خزو کې د دې جنازه ریټ کې اکثر خلک کوي د ترانسجنډر جنازه په موږ څنګه ورکو د ترانسجنډر جنازه دا هغه فیچرز ته وګوره دا هغه نه نقش ته دا هغه ارث ته وګوره دا هغه مطابق ضروری نه ده چې یو ترانسجنډر جنټیکلی فټ وي نو هغه سړی وي اټس رانګ ځکه چې یو فټ سړی یو پرفیکټ سړی کله هم ځان ترانسجنډر نه جوړي څنګه به هغه د خلکو ظلمونو ته ځان نیسي سم دم الګ کله هم ځان یو ترانسجنډر په دین جوړي دا خو د زلالت ژوند دی کله به یو به د کنځلګي کله به بل کنځلګي د مور پلان ته لاړ شي څوک هم دا نه غواړي چې خپل مور پلار پرېږدي خپل ورونه خویندې پرېږدي نو دا ټول چې دی که نه په دې کې راځي دا ټول په دې کې یو تن هم دا نه غواړي چې زلالت ژوند تیر کړي په لارو کوڅو کې ورپورې خلک وخاندي او دا هم انسانان دي الله تعالی پیدا کړي دي الله تعالی تخلیق دی او دغه دې پورې خندا کول دا چې کم دین د الله پورې خندا کول دي او دغه چې کم دین تاسو خبر وکړئ فار ایگزامپل صرف پاکستان کی په پیښور کې کو ګوري د 2000 زیات ترانسجنډرز دي او د دې نه علاوه چې بیا پاکستان کې په یو صوبه کې وګوري هغه ترانسجنډرز یې ادم کم چې د کورونه پریخ دي او لیډیز جامو کې وخت لري هغه ترانسجنډر شمار ته هغه ترانسجنډر شمار نشته کم چې په کورونو کې اوسېږي او د هغې سره ارسوي غریبانه نه وي ٹھیک دا هغه سره پیتی وی ارسوي هر سہولیات هغه سره وی پارټیز لمزي خو هغه چې د لک شانتي مې به ورته وایي چې سختيانه ورسره نه کیږي نه په کور کې وخت لري چا چې ظلم کیږي نو خلک به هغه ځنه هجرت لازمي کوي ای به هجرت به خامخا کوي مسله شروع کیږي د کم ځای نه یو خواجه سره چې کله د چیلنجونو سره مخ کیږي یو ترانسجنډر چې هغه د چیلنج سره مخ کیږي د مشکل سره مخ کیږي مسله د کم ځای نه شروع کیږي د کور نه شروع شي چې کله چې کم دین هم بیا دغه نه پس چې کم دغه چیلنجونه مشکلات شو دا پرابلم شروع کیږي چې تاسو د ترانسجنډر یا د خواجه سره په ژوند کې مشکل د کم ځای نه شروع کیږي سر ترانسجنډر په مشکل ال شروع شي چې کله هغه ینګ شي کله هغه بالغ شي نو هغه چې دی هغه کې هغه ټایم وینه په جوش کې وي نو هغه چې دی هغه ټایم نس الګ نه جنې هغه ډیر زیات په جوش کې ځکه چې هغه چې کم بلډ سرکولیشن هغه ډیر زیات تیز وي او هغه ټایم هارت بیټ هم د دې تیز وي نو په دې ټایم کې چې تاسو چاله سم لار ورکوي نو سم لار به جوائن کوي که چاله بدل لار ورکوي بدل لار به جوائن کوي ځکه چې هغه دې ټایم ډیر زیات کمکل ورته ویل کیږي زموږ د سوسایټي دا غټه غلطي ده چې کلم هم سو بالغ کیږي ینګسټر کیږي دی هغه باندې زور زبردستی راوچی نو چې په چا باندې زور زبردستی کیږي نو تاسو وایي چې هغه به کوم لار جوائن کوي کومه د دې خبر نه چور داسې غستې شم چې یو تن دی او هغه چې کله بالغ توپ ته ورځي او په کور کې په تشدد کیږي ځکه چې هغه تن چې کم دی نو هغه هلک چې کم دی هغه دنه چې کم روح دی هغه د جنې دی خو هغه وجود د الکانو دی کور کې چې هغه کله دغه د جنکو جامې چول غواړي لپسټیک لګول غواړي یا سرخی لګول غواړي یا چې کم دی نو ورسره پیزار هغه شانتي چول غواړي نو کور کې مشران رونه خويندې غي ټکوي وته ته مونږ شرمې دا خلک بسوي مور پلار ټکوي بیا دغه تن چې کم دی نو دی کوشش کوي هغه غیګه ګوري کم کې چې د سکون ملوشي هغه غیګه د بیا چې کم نه د ګروګانو په دیرو کې ملاويږي دا څه ده بالکل موږ ته چې کم عزت بهر نه دی ملاو شوی موږ ته الحمدلله هغه عزت په دې فیلډ کې ځکه ملاويږي چې په خپل کمره کې ناس یو بهر نه ګرځو بهر نه وځو بس ټول لایف چې په یو کمره کې تیر کو ولی نه در باندې چا आवाज نه بس خو دې کې داسې کسان راشي چې هغه تاسو سره زبردستی جنسي زیاتی تعلق واړي جنسي زیاتی تعلق تاسو په خوخه نه جی تاسو په خوخه نه دا کیسې ډېر زیاتې دي جنسي تعلق او دغه چې کم دینو دغه مشکل په دې باندې لګر ډېر رڼا واچوي ځکه چې دا مشکلات تر نور خواجه سره او غږ جوړ شوی ته په میډیا راځي ته په سوشل میډیا راځي ته چې کم دینو ته یو تعلیم یافته خواجه سره دغه راتلو وای دا جنسي تعلق دا په زور باندې جی سر فار ایگزامپل پاکستان کې چې د چا سره په زور تعلق جنسي تعلق ساتلو باندې یو دفعه لګي نو ډېره سخته دفعه ده نو هغه چې د دن سبا مختلف ګینګونه دي چې هغه سره بل کار نشته
هغه ته مونږ دا وایو کنه چې هغه په زور باندې خلکو سره زیاتی کوي او چې ته ورته انکار کې وخته کټ کوي خلکو نه ظلم تشدد نیوډ ویډیوګان ته نه کوي لکه بربندي ویډیوګان ته نه کوي او ورسمان سره 30-35 یا چې څونه هغه سره ګروپ وي هغه ټول کسان هغه سره په زور جنسي زیاتی کوي او هغه کې بیا هر سره راځي هغه هر رنګ کوي نو داسې ګروپونه په پیښور کې خو او کې پی کې خو سپیشلی بیا ډیر زیاتی د دریو کالو کې چې دی 64 کا 74 ترانسجنډر چې دی په کې پی کې خلکو قتل کړ سلور شپېتونه واخلې څلور یا پورې چې کم دی نو خواجه سرای یا ترانسجنډر خلکو قتل کو په دې وجه قتل کړل چې دغه جنسي تعلق په زور زبردستي وسره جنسي زور جاتي وسره کیږي او په ګینګ دې ته ګینګ ریپ ویل کیږي مطلب دا دی چې په اجتماعي توګه وسره دغه جنسي زیاتی کیږي دا څه ده او جی اور سونه خواجه سرای د 1200 د 1300 نه زیات چې هغه سره تشدد شوی دی خو بیا هم هغه قتل شوی نه دی ها 1200 په تشدد شوی خپل د درې پیری د څه چلو شو چې په کوهات کې چې کم دی اته کې مې ټایم تیر کړی دی په خبر ته هم د څه مې ټایم تیر کړی دی د دې کې داسې سلور 15 پیری ما سره کیسز وشو چې خلکو په جنسي زیاتې تعلق باندې خو اچھا ته د الله پاک هیلپ وي هغه دې پاک اسیم بچ کړي نو په خبر کې هم د څه شوی دي سو پیری نو اوس ګروپونو د سلاره اختیار کړی دا چې تول ځان نور کې تا تایید لپاره आवाज چې د خپل نور د ترانسجنډر رونو لا نو دی بتا سره مختلف گیمونه کوي فور ایگزامپل د دروغ اف آی آر بدل باندې کوي چې دا او یریږي دا جیل تلان چې فور ایگزامپل زمون ګورو دا زمون په سر باندې سټاند اخلي زمون ګورو د نینا خان کنا هغه فرست ترانسجنډر د چې د خپل سټوډنټانو لپاره आवाज جوړ کړی دی او د دې ګروپونو خلاف आवाज شت کړی دی او دې ګروپونو اوس دا لار اختیار کړی دا چې کله په یو اف آی آر کې کله په بل اف آی آر کې نو زه دا وایم چې دا زمون د پولیس چې کوم دا قانون دی دا روند دی دا چې دی پسنه پويږي چې دا هی پوزیشن معلوم کی نو هغه ګروپونه چې کم زیاتی ظلم زیاتی کوي هغه آزاد ګرځي او چې ترانسجنډر باندې دي د دروغ نو اف آی آر کې فور ایگزامپل عثمان ګناه شوی دا فور ایگزامپل ما ګناه شوی دا چې ما ته پولیس سزا راکړي کنه د ترانسجنډر سره دوه نظر نشته چې هغه ځان یا مفروض کی دا به چرته سي ځان مفروض بهر دنیا هغه نه پریدي او په دې دیرو کې هغه ناس دي نو هغه خلکو سره دښمنیانه کوي هغه خلکو په ټوپه کولی هغه خلکو په چاړو وهي او هغه خپل د شپې فنکشن کوي فنکشن به کوي که پروګرامونه به کوي که دغه فنکشن ته هم راځم خو قانون خو وی چې په قانون کې چې کم دی نو د تاسو د لپاره مطلب د تاسو د مقصد دا چې د خواجه سراو د لپاره د ترانسجنډر د لپاره پکې بدلون نشي وي دی وی چې دوی په پوره د حقونو خیال ساتل کیږي د دوی د بچ کم دی نو پولیس ته به تربیه ورکړي کیږي چې پولیس دې سره زیاتې زور زیاتې نه کوي دا د حکومت لخوا شوی دی نو هغه بدلون د باوجود چې کم دی تاسو ژوند نه آسان شوی نه جی سر خبره دا چې زمونږ چې کومه لوور لیول باندې پولیس ته هغه خپل چې د ځای ته ولاو هم چې ټیک نه دی ولی سر یو ترانسجنډر لار شي اف آی آر لیکلولا ټیک دا دی نس اکشن اخلي نس سوي الټه چې د ترانسجنډر باندې پرچا کټ کی اغي ګنګ سره ملووي پی سی می سیور کی سر دا ترانسجنډر خو یو غریب طبقه ده چې نن به پی سی وی سبا بنئ دا خو د قسمت خبره ده نن به څوک ورکوي سبا به څوک نه ورکوي صحیح ده ریسنټلی په موږ باندې کسان روخ ته مونږه اوهلو وی ټکولو جامې را باندې وشتولې مونږ تانی ته لاړو تانی کې مونږ اف آی آر لیکلو لاړو سر دا تاسو کوم چې فور ایگزامپل په تاسو باندې څه اٹیک وشي یا سبل څه وشي نو چې تاسو تانی ته لاړ اف آی آر بس تاسو لیکل کیږي او کدا اغي به لیکل کیږي تاسو به لیکل کیږي څوک لړ شي څوک کمپلینټ کوي وړو به اف آی آر تاسو کوي بالکل ها زکه زمون په کور راغلي مونږ چاته تللی نه یو په کور باندې راغلي دي کسان ور سره دي پولیس وی ثبوت صحیح ده ثبوت غواړي کنه بالکل چې کله په څنګه سره ظلم وشي نو اوس ترانسجنډر چې دی هغه خپل بدن وخی چې دا زما ثبوت دی چې دا به ما تشدد شوی دی خپل چې دی ځان شرمای دی په یو وینا باندې ولې یقین نه کوي زما دا پولیس نه دا سوال دی نو بیا په موږ باندې ډزې مشوي دی پاغي باندې ورکوټي پر چکټ کا زمو مرګري د مرګ نه بچ شو د سر د پاسه ګولې تیر شه صحیح ده دا غي د پرچا پکټ کا 500 ورته کس ورته وی ترانسجنډر چې کله اف آی آر کې په پرچا کې بدل کی او چې کله دا بهر ګنده ګروپونه ګنده خلک چې کم دي په مونږ اف آی آر کې یا پرچا کټ کې نو پولیس دا غي لپاره ډیر اکشن اخلي ځکه چې زمو په سر څوک تاسو نه کوي کنه تاسو دا ټول
دغه چل دغه مسلې دي تاسو زه راځم نور خبرې هم کوم کمر نسیم صاحب سره مم سوړه بیروان خبرې کوي کمر نسیم صاحب د خواجه سراو د ترانسجنډر د حقوقو لپاره کارکونکو دی فعال دی هغه هم ډیره مسلې هغه راته یو خبر وکړل چې په لیډی ریډینګ هسپتال ذکر راته وکړو او هغه راته دا ذکر وکړل چې ویل چې یو خواجه سرا څوک چې سورج روان دی په ګولې وشتل شوی دی هغه په څه حال کې دی په څه ولې وشتل شوی دی ولې وشتل شوی دی د خواجه سرا ولې دغه ترانسجنډر وشتل شوی دی څه وجه ده او هسپتال والا تاسو ته څه وویل ستاسو اواز اوس څه شو اوس زما واسي دی دغه چې کوم کتن وشتل شوی دی دا ولې وشتل شوی دی او پولیس ته وایي دته او هسپتال والا علاج څنګه وکړو دا راته اوس وایه سر زه خو په لدا چې کله موږ هاسپټل ته لاړ شو خپل خبره به زه وکم د بل نیم خبر زکه چې جو دیکھے اپنی آنکھوں پہ وہی بیان کرو سر زه هاسپټل ته لاړم زه نا جوړم یو به ویلي میل وارډ ته لاړ شه بل به ویلي فیمیل وارډ ته لاړ شه یو به ویلي میل وارډ ته لاړ شه بل به ویلي فیمیل وارډ ته لاړ شه سر ګټ اپ چې زما دی د فیمیل دی نو تاسو ما په فیمیل وارډ کې وای نه کینوي خامخا موږ د الکان حیام کو پردم کو شرم هم کو د هاسپټل کې خو په لدا مسلې سر ریشي مې لوي یا ترانسجنډر چې یا بتنا بته غوختي پیسې به غوختي نه به ورکړي یا به سره تعلق په زور غوښتلی وي یا به سره د جنسي زیاتی کول کوشش کړی وي نو داغي د انکار وجدای قتل تشدد قتل او تشدد څوک په چا باندې که تشدد نه کوي کنه نه څوک قتل کوي سر هغه دوه ترانسجنډر کې دي یو سیریس ته او بل چې دي هغه باره کې چې کوم پولیس ته اساس ناس دي نو موږ دا وایو چې موږ به اخر زو چرته کیږو ته موږ باندې دز کیږي په موږ باندې تشددونه کیږي موږ سره ثبوت پروت دی په موبایل کې ما سره ثبوتونه پراته دي ترانسجنډر نه نیوډ ویډیوګانې کړې دي او وهل ټکولې ور کړې دي خدا پولیس بیا هم غلي ناشته دي بیا هم غلي ناشته پولیس وایي چې قانوني بدلون نشوي دي پولیس ته تربیه ورکړي کیږي هغه خو د حکومت چې کم دریز دی هغه دغه طرف ته دی خو راځم دیتا ډالفین ایان چې په سوشل میډیا باندې په دغه نوم سره پیژندل کیږي تعلیم یافته ترانسجنډر دی ولې چې کم دین فنکشن نه غوړه کوي تاسو ته مطلب که تاسو نه تاسو کوم ولې فنکشن غوړه کوي ول نه چې یو نوکری وکي ته تعلیم یافته دا سبق دی ویلې دی کنه یو سمځه کې چې کم دینو کار روزګار وکي دغه شان دین علاوه مطلب دا دی چې ولې فنکشنز او په پردو مطلب په ودونو کې په خادو کې په خوشحالو کې ګډاګانې دا پښتنه ډیره زیاته کیږي دا څه وجه وي چې یو خواجه سرا یو ترانسجنډر دغه طرف زیات خوخي بجای د دې چې یو دفتر کې نوکری وکي سر چې دې کنا ډانس خلک الکای چې چاله ډانس ورزي صحیح ده دا یو آرټ دی بالکل دا ډیر خلک مني په دې هغه څوک وي دا یو آرټ دی یو فن دی ډانسر یم آرټیست یم د بچپن نه ډانس شوق مې وو ټیک ده ډانس چاله راځي خو خپل ډانس کوم خو د ځنه غډیګم خو د ځنه ډانس میکړې دی په کور کې میکړې دی د خپل مرګرو پارټیانو کې میکړې دی د دې نه علاوه چې د ډانس موګرا هغه ډانس وکړو سر زمونږ په پاکستان کې د سیس دغه نشته چې الته کې موږ لاړ شو خپل ډانس ابیلیټي هغه ته شو کو یا ډانس کلبونه چې پکار دي چې پیدا شي چې هر انسان غواړي چې خپل ټیلنټ شو کوم صحیح ده په کور کې خپل سبق مې ویلې د طرف ته مې ذهن نه راتلو چې دا یو ځل ډانسر هم جوړیږم سبق مې ویلو چرته بچلانم سپک نظر خو سر انسان چې کله خپل کور پریدي دو درگاه پریدي هغه ټایم هغه سره نه جاب پلاس کی وی نه ورسره ایجوکیشن پلاس کی وی سر هغه ته چې چرته کې خپل شان مرګري ښکاری هغه الته زور کوي بالکل صحیح ده هغه نه علاوه د ترانسجنډر چې کم داخله کړي ډیر په ګران کیستونو باندې فلیټونه ور کوي کمرې ور کوي بیرونه ډیر زیات راځي د ترانسجنډر هغه ټول خواهشات چې کم دي کم د یو خزي وي هغه ټول دې ځاله پوره کوي چې د هغه چې کمی خرچي وي هغه په یو نورمال سیلري کې نه پوره کیږي مطلب دا دی چې د یو زنانه د یو خزي چې کمی خرچي وي د هغه چې کم ضرورتونه وي هغه په یو سیلري کې نه پوره کیږي نو دغه وجه ده چې دغه لار پوره کی اوس راځم دیتا په مختلف ګینګونه مختلف وختونو کې مونږ وینو چې په ترانسجنډر یا خواجه سراو باندې چې کوم تشدد کیږي او وخلی کیږي ټکول کیږي یو بل چې کوم دینو مطلب دا دی چې دغه خو ډیر داسې ګینګونه هم وي ولې کیږي چې مسلې یو وړخته ډالفین ایان تاسو ذکر کوم خصوصا تاسو ته مسلې چیلنجونه یو وړخته خو بیا داسې ګینګونه دي چې هغه سره تاسو کنفرنټ شوي هغه سره تاسو چې کوم دی لګیا هغه سره تاسو شخړې روانې دي دا راته وایي شخړې په سره روان دي تاسو مختلفو خلکو سره پس دي مسلې په سره روانه خصوصا په پیښور کې دا وخت وی چې ډالفین ایان ژوند ته خطر دی دا خبره څومره حقیقت لري سر زما ژوند ته خطر دا چې ما د خپل ګورو د پاره سټاند واخیستو چې دا خلک چې کم دي کومه ګینګ دي هغه موږ سره په زور تعلق غواړي
زمون ګورو د مخین لري نه، کول نه، غواړي چې د دې شورټ نه، سره نه. مونږ جنسي جاتي کو بویزو جی څنګه تعلق د سره غواړي مطلب واده سره کول غواړي مطلب غیر اسلامي غیر کلتوري غیر چې کم دینو مذهبي یا چې کم دینو د اخلاق او پریوتی تعلق هغه تعلق د سره تعلق غواړي سر یو جنسي زیاتی تعلق داسې کنا چې انسان نه غواړي چې د سره تعلق وساتم نو دی هغه سره په زور تعلق غواړي چې دا کسره مونږه وغیرہ غیر اسلامی کارونو وسره کو فور ایگزامپل اور پیسې ته نه واخلم سر داسې کنا یو نر سړی او یو درون سړی کلم په ټرانسجنډر باندې نه لاس اوچتای نه ور سره جنگ جګړه کوي نه ته پیسې غواړي ځکه چې هغه موړ خوې والا وي سر دا ټول خوشي تشي خلک وي د ورځې بعد خدای خبر ریړو کې کار کوي څوک بس کوي کارونه نه نو په اجراګانو باندې زور رسی نو دی هغه چې دی هغه نه دا پیسې میسي او دا سیکس وسره کوي خپل خزم د دی وی ودونه هم کړ د تاسو خبر لګه کوم توازی کول غواړم تاسو وایي چې ټول خلک داسې نه چې په ټرانسجنډر باندې تشدد کوي دا ځنې خلک دي چې هغه دغه کار کوي داسې ده او جی سر پختون چې ډېر جون کوم دی زه خپل فیملی مثال واخلم خپل فیملی ز پیجنم سیدا کاغي چې دی غیرت نیولې دی عزت نیولې دی شکر الحمدلله اوس زما خپل فیملی سره روغه موغه شوی دا خسر اغي کله په ټرانسجنډر باندې تشدد نه دی کړي چاغي وتا یا ورته ځسي سوال ټکول یا چا پسې خبرې نه دی کړي خو صرف د خلکو د قانون د وجې د خلکو د خبرو د وجې اغي چې دی ما سره لګ بیهیو کې لکه مثلا اوسته وا نو هر څوک چې د ټرانسجنډر زیات عزت کوي خدا لک خلک دي چې دی په ټرانسجنډر باندې ظلم او ستم کوي نو او دا پولیس والا چې دی هم اسې ناس دي زبلار شم ریپورت وکم درجه په جیل کې تیری کې پدره مورز برابر دمکیان ملاویږي وې دې سلمات اوس هم دمکیان ملاویږي مجنون اعتراضي دمکیان ته په دمکیانو کې د سوې لیکيږي په دمکیانو کې د سوې لیکي دمکیان د لسوک در کې پولیس ته دمکیان در کې کنه خلک عام خلک سر پولیس کې د کنا څه کسان د پولیس والا چې هغه د ګنګ سره ملوي په خپل سترګو مې لیدلې دي البته په پولیس والا راتلو آیس پینس کو او دا خبرم دا موږ سره میډیکل پروت ته دی په زور خلک باندې ډرینک هم کوي آیس هم سکي ګیز دی کنا چې ول آیس نه یو ګټ والا کینی مړکو دی یو بهو دی او سر هغه خو سړی ذات دی نو تاسو مونږ ته وګورئ نه هی ته وګورئ چې هغه د لسپېړم در کی یا د بیلټ رو بغي یا د ډنډرو بغي نو خامخا مو بداغې نه ګټم کوم مو د ګلاس نه ګټم مخلو ډرینک پم کو ور سبا کو نو سر دا خو زموږ د ژوندۍ یو دا خطر هم د مونږ ته چې دی تشدد نم کوي مونږ له ژوندۍ تباہ کوي ها صحیح دا پولیس خو وی چې دوی چې کم نه دوی ژوندونو د لپاره مونږ سره مونږ بلاسه چې کم نه د فرقه بلاسه تفریقه بلا دغه چې چا سره زیاتې شوی دا غي ته چې کم نه حساب ورکړي دی پرچې کټ کوي په خلکو باندې د دوی کار دا چې مجرمونی سي او عدالت ته روان دي بیا فیصله د عدالت دی عدالت چې څه کوي نو هغه حساب سره وي دغه د پولیسو او د حکومت دریز دی خو دې وخت زه اعظم دیتا تاسو ویل چې فیملی سره زما روغه شوی دا فیملی روغه مطلب زه اعظم دیتا اوس د خبره ته پوښتنه دا کول غواړم چې ډولفین ایان تا فیملی سره نه لګي پس شوا فیملی خپه پسوا او رویه څنګه و تا چې کله دا ویل چې زه خواجه سره يم زه ټرانسجنډر يم خپل کور کې دی وې چې زه ټرانسجنډر يم چې کوم نه سړی ما نه خزه ما داسې وته وې زه دویم دریم جنس یم او هغه جنس کوم ته چې ټرانسجنډر ویل کیږي ټرانسجنډر یعنی تاسو څنګه ویل چې یو معذوبه یا یو معذورتن هغه شانتي تاسو ویل رویه څنګه بدله شو د مور خپل درونو خويندو هغه رویه څنګه و او بیا روانه پس شو سر فل چې زما فهم د خیر د بچپن نه پته چې دا یو ټرانسجنډر دی خو هغه به کوشش کوله چې دینه به الګ جوړو ما حال ټکول بیزتیانی دا چې 20 سال پورې دا ما برداشت کړی دي ما ته ویلې سم ګرځا سمې خبرې کو سر یو سم الګ چی کنا د مور د خېټه نه چې څوک هم راضي هغه ټول پاک وي او هغه چې څنګه نو هغه شی به وي هغه څوک نشي بدلولې چې الګ راشي الګ به کجنې راشي جنې به وي خو چې د ټرانسجنډر راشي ټرانسجنډر به کمازور راشي مازور به که اړوند وي نوړوند به وي که خبرې نشي کولای ګونګي وي نو ګونګي به وي دا د الله کارونه دي د الله په کارونه کې څوک هم ګوتې هغې ته ډېر غټ نقصان بیا کېږي ولې هغې ته یو بیا غټه سزا ملاویږي الله پاک څوک د الله پاک کریشن پورې خندا کوي هغې الله پورې اصل کې خندا کوي نعوذ بالله او الله چې دی مونږ چې دی اکثر زه نه چا پورې خاندم نه چاته خیرې کوم چې په کور کې ټرانسجنډر پیدا کړي ولې چې هغې ټرانسجنډر خو به پیدا شي ټول سزا به دته ملاویږي سپک بخل کې دته ګوري
او دته چې کوم کړه ای ته کوئی صدا ملو نشو کنه سر نو چې کله زما ویډیو وایرل شو او ما سره چې د ډیر عزت ملو شو ماته ایجوکیشن فری شو نو په دې باندې زما فیملی والا له خوشاله شو چې زه وګوره په دې خپل فیلډ کې هم د ځان له ایجوکیشن د لپاره اپلای وکړ شو کې وو اغه نن خپېمانه دی په خپل فیصلو باندې داخلي د وجه د فیلډ تراهم کاغي دخل کو هر سویلې کاغي دخل کو هر سویلې او کم از کم اغه به ما سره خرویه کول نه ما به کلم دی فیلډ تلاس نه چولو ولې چې ما ته پته ده زما مور پلار ما سره مینه کوي رونه خويندې ما سره مینه کوي فیملی زما عزت کوي ما ته څه ضرورت چې دلته کې راځم اوس د تاسو نه دا تاسو کول غواړم تاسو فیصله به عوام کوي خلک به کوي چې تاسو صحیح او که غلط یې زه یو خبريال زه به صرف سوال نه کوم تاسو نه کنه او زه به تاسو نه سوال کوم او سوال زما دی وخت تاسو نه داده چې تاسو وایي چې مطلب داده چې کما سره د فیملی یا د کورنۍ رویه ټیک وا نو زه به دې اړه نه راتم که یو خواجه سره وغواړي چې دې فیلډ ترا نشي یو ترانسجنډر وغواړي چې دې ترا نشي نو کولی شي ځان ته وساتي مطلب تاسو خبر نه جوړ داسې غستې شي او سر ولې پدې څنګه کولی شي کورنۍ پکې څومره رول لوبولی شي دا راته لګوازي حق سجی دوباره لکو کې ما وی مې چې تاسو چې کم نه کو او غواړي یو خواجه سره یو ترانسجنډر وغواړي چې دی فیلډ ته نه راځي نو کولی شي چې رانه شي او بل کیسه دار چې دغه فیلډ نه د منی کېدلو لپاره دغه فیلډ نه بچ کېدلو لپاره کم چې تاسو وایي د زلالت ژوند وی پکې د عزت ژوند پکې نیوي تشدد وی پکې کورنۍ پکې څومره رول لوبولی شي چې تاسو چې کم نه نو خوندي وساتي ژوندي وساتي خپل بچیان او خپل دغه بچیان چې د الله تعالی تهلیک دی الله تعالی پیداوار دی سر خبره زدا کوم چې ماشوم بستاسو وی خبره بخلک کوي ها صحیح ده ماشوم بلستا په کور کې پیدا کیږي ډرامې به ور بهر خلک کوي سر بچا کې به برداشت وي بچا کې به برداشت نه او کومور پلار یو خپل ماشوم ایز ا ترانسجنډر ایکسپټ کوي او سوسایټي ترانسجنډر ایز ا ترانسجنډر ایکسپټ کوي نو هغه ترانسجنډر ته چې دی هغه خپل ځان کلم هم سپک نه ښکاری ولی هغه وی چې څنګه دا نور الګ کوجنګانی دي سیم زمام دا پوزیشن دی مالم خلکو عزت راکړي نو هغه کلم هم دی فیډ زور نه کوي باقي چې دی هغه ایجوکیشن کالج تم زی سکول ته مړ کیږي یونیورسيټي ته مړ کیږي سر اوس دیم کالج ته بچلاړم هر چا باندې خسر خپل عزت ګران وي څوک هم ځان سپکول نه غواړي که سکول ته بچلاړم کالج ته بچلاړم نو زه به سهار پاز زمم وینن بیا د خلکو خبره اورم نن بیا خلکو ما ته پسپک نظر ګوري نن بیا ما په خلکو आवाजونه کوي سر زما یو سیلف ریسپیکټ ته تاسو بالکل یو خپل عزت ته خپل سیلف ریسپیکټ ها هغه سیلف ریسپیکټ وی سر تاسو چې غلط نمونه اخیستل کیږي یا ما ته غلط نمونه اخیستل سر هغه څه تیریږي په ما تیریږي کنه خلک خبره کوي برداشت کوي نو زه دا ویم کنه د تاسو په کور کې ترانسجنډر پیدا شي نو چې خلک خبره کوي نو تاسو یې وای نه برداشت کوي چې موږ ته تاسو وایي چې د خلکو خبره برداشت کوي ولې خبره خپل په انسان راشي هغه برداشت کوي نه خپل چې وی وګوره کنه زما خپل چې د فیملی لري کې موږ ته بهر خلک کوي مړه دا وګوره دا تاسو رور داسې دي تاسو رور داسې دي تاسو رور داسې دي نو چې ما ته بچا مو ویلي ما خو بیا هم برداشت کا خو تاسو چې راځي زما ګریوان ته لاس اچوي ما وهټ ټکول کوي مالا بیزتی کوي د خلکو مخ کې سر سبا نه خفکیږم زه بچاته ویم چې زما خپل مور پلار زما دښمنان شي چې بهر خلک خبرې کوي تاسو خلک راځي نو زما مور پلار زید پارنې پیدا کړی چې خپل عزت وګټي زما مور پلار زید پیدا کړی يم زما جواب به مغي ور کوي مال به خوراک مغي را کوي مال به عزت مغي را کوي زبټونه اول تم د خپل مور پلار نه او د خپل رونو خويند نه ساتم سر انسان چې د خپل کور سپک شي کنه نو هغه هر چرته سپک وي خپل کور نه سپک د سوسایټي نه تاسو ګیله نه کوم هغه خبره سوسایټي نه خو ځکه ګیله نه کوم کنه زموږ په سوسایټي کې څوک خدي سړی شرابونه سکي ماشومان سره زیاتیانې څوک کوي سړی کوي ترانسجنډر نه کوي جنکانو سره ظلم او تشدد کوي څوک کوي سړی کوي ترانسجنډر نه کوي ترانسجنډر سره ظلم او ستم کوي څوک کوي سړی کوي زمونږ په معاشره کې سړی چې دی کنه ټول زیات بدنام او کریمینل شي سړی دی اوسه پوری په سړی باندې چا اکشن واخیستو زمونږ جیلونه د چا نه ډک دي د سړونو ډک د ترانسجنډر نه دي ډک سر زمونږ لاسونه د بنگلو د پاره دي زمونږ لاسونه د تمانچې ټوپک او د پاره نه دي مونږ خپل هوس مونږ خپل شوق خپل ځان کې ساتلې دي تر الله پورې زمونږ دغه دې کوم ګناه کو د الله او د خپل ترمنځ کو د انسان ترمنځ نه کو شکر دې سر ما حقوق العباد هیومن رائټس ویل دي کنه الله پاک وی چې ارسه معاف کوم او د انسان سره چې زبطو کې هغه کلم نه معاف کوم انسان سره چې بدو کې ځاچرم نه معاف کوم زمونږ د سوسایټي خزي دي غیبت اغي کوي چغلي اغي کوي دا غټي غټي ګناهونه ټول اغي کوي
زه خو یوازې په کمره کې ناست یم، زه به چا سره خبرې وکړم؟ چا سره نه. کمره کې یوازې ناست تاسو وایي چې ځینې خلک دي دا ځینې خلک دغه تاسو یادوي ټولنه داسې نه ده، او خو بد خلک په هر ځای کې وي، په ټولو ټولنو کې وي، سړي هم بد وي، ښځې هم بدې وي، دغه شانتي په نرښځو یا چې کوم دی نو خواجه سرا یا دریم جنس کې هم ځینې خلک داسې وي چې هغه بد وي. خو کیسه داره تاسو وایي چې زه داسې نیم په کمره کې ګیر یم. د لاکډاون خبرې کېدې او دغه شانتي په دې لاکډاون کې چې کله دا وویل چې خلکو ته ووایي چې کور کې کښېنئ، ما یو خواجه سرا ویډیو کتل ټرانسجنډر او هغه په ژړا شو، وي زه خو چې د کله نه پیدا شوی یم او په خبر پېښ شوی یم زه په دې لاکډاون کې یم. نن د انسانانو ته نور انسانانو ته دا معلومیږي. دغه کیسه راته لګو کې لاکډاون تاسو چې په دې کمره کې زه راګیره یم، تاسو خپله دغه کوي کورونا دا کووډ 19 دی، لاکډاون دی، سر که دونه فرق را باندې پروزي. ولی کورونا خلک په مونږ باندې مخامخ ډزې شوي دي، مونږ د مرګ نه یریږو. مرګ نه څوک نه یریږي، مرګ به یو ځل لازمي راځي. خلک بیا وی لاکډاون دی، لاکډاون خو د هغه سړو دپاره دی، لاکډاون صرف د سړو دپاره دی، نه د ښځو دپاره دی او نه د ټرانسجنډر دپاره دی. ځکه یې خو ټول عمر په کورونو کې تېر کړي وي، بهر نه ګرځي، پارکونو ته نشي تللی، بازارونو ته دونه ډېر نه ګرځي، کاروبارونه خو د سړو بند شوي دي. مونږ ته د لاکډاون هېڅ هم نه وي، مونږ له خدای پاک بیا هم خپل رزق راکوي، شکر الحمدلله. رزق درکې، خو نه دا لاکډاون دا کیسه داره چې مطلب د خلک انسان ته انسان چې کوم دی نو دی چې د خلکو سره نورو خلکو سره رابطه کوي، په هغې باندې ژوندي وي، چې نورو خلکو سره ملاویږي په هغې د بچپن نه جی موږ خو الریډي آیسولیټډ یو. ما خو هلکان چې بهر وګرځي، موږ به چېرته بهر لاړ شو، خپلې بېزتۍ له بهر لاړ شو، چې کله به هم څوک شرطه نه ټچ کوي، کله به هم څوک چرته نه ټچ کوي، کله به څوک اواز کوي، کله به څوک اواز کوي. نو د دې جنګ جګړو نه ښه نه ده چې موږ په خپل ډېرو کې په ارام کښېنو. اوس دې وخت کې موجوده وخت کې چې تاسو بهر وځئ څه صورتحال وي، لکه چې اوس په دې حال کې تاسو د دې ځای نه پاسئ او بهر لاړ شئ، بازار ته لاړ شئ، مارکیټ ته لاړ شئ، په ذهن کې څه جی څه ویم داسې وخت راغلی دی چې څنګه ښځه په بازار کې قدم کېږدي، هغې ته به څوک نه ګوري، هغې ته به څوک اواز نه کوي. خو که یو ټرانسجنډر په یو بازار کې قدم کېښوه، پیله خو به ټولې چغې شروع کېږي چې بې باجي، ای ببو، راشه دا والا، دا والا، راشه که نه ښکلیا، راشه که نه داسې، راشه که نه داسې، دا ټول هوټینګ به سټارټ کېږي. نو ټرانسجنډر خپل سر لاندې کړي او سیده روان وي خپل منزل طرف ته، دا آوازونه جوړ کړي. څه پکې داسې بې حیا خلک هم پکې داسې راشي چې هغې شاته د ټرانسجنډر ټچ کول هم کوشش کوي، پرس هم ترې راکاږي، لوپټ هم ترې راکاږي. نو سر د دې هر چا خپل عزت دی، که یو انسان هر رنګې دی، خدای پاک چې دی هر چا له عزت ورکړی دی، هر چا له عزت ورکړی، لوپټ هم ترې راکاږي. څه در باندې تېرېږي، په زړه دې څه تېرېږي هسې چې دا روان وي چې څوک دله ګوتې دوړي، څوک دله لوپټه دنه راکاږي، څوک دله ویښتو له ګوتې دوړي، څوک دله مخ له ګوتې دوړي. دا څنګه محسوسېږي؟ ته ماته دا ووایه چې عزت، تاسو وایئ چې د ما خپل عزت دی، خپل رسپیکټ دی، خو کیسه دا ده چې کوم دی په زړه دې څه تېرېږي؟ هسې دننه ازار کوي، خیرې کوي، څه کوي؟ سر یو ورور دی، د ورور دی، د هغه خور ته صرف څوک بره وګوري یا ورته اواز وکړي، یو هلک دی د هغه خور ته څوک صرف بره وګوري یا اواز وکړي، هغه ټایم هغه قتل کوي. صحیح ده، دا هلک چې دی وینې اوږې تږې شي. نو تاسو سوچ وکړئ چې یو ورور دی د خپل عزت دپاره چې یو قتل کوي، نو ټرانسجنډر د خپل عزت دپاره هېڅ هم ونه کړي، نو د هغه په اړه باندې به څه تېرېږي؟ ورور خو به خپل زړه سپک کړي، قتل به وکړي، جګړه به وکړي. مونږ خو هېڅ هم نه شو کولی، مونږ خو بیا هم سیده روان یو، بس وایو یا الله ته ورسره پوه شي. نو خلک ولې وي د ټرانسجنډر خیري قبلېږي؟ ځکه چې هر څه په اړه باندې تېرېږي، او چې کله جو د زړه نه وځي که نه چې اوف دې کس را سره داسې کړي دي، نو وي عرش وخوځېږي. نو څنګه به د الله پاک د ټرانسجنډر خیري نه قبلوي؟ څنګه به د خلکو نن د هر چا په کور کې یو ټرانسجنډر پیدا کېږي؟ ولې ټول ازار او خیري دي. بالکل ویریږي د هغه راځي نه، بالکل صحیح. دا خو دا خبر شو. اوس راځم دې ته ډولفین ایان چې یو تعلیمي یافته ټرانسجنډر یې، تاسو سبق هم ویلی دی او سکالرشپ هم درته ترلاسه شوي دي، داسې چې کوم دی نو په خبره چې کومې خبرې تاسو کوئ هغې کې وزن هم شته. نو که زه دا تپوس کومه چې قانون آئین هغه وایي چې موږ دوی ته د دوی حق ورکوو، موږ کوشش کوو بدلون نه کېږي، هغه قانون یا هغه آئین څومره فعاله دی هغه به تاسو ته په خپله پته وي، ځکه چې تاسو یې تجربه کوئ، تاسو وینئ او د هغې باندې تاسو رڼا وام چوله. خو د حکومت چې کوم دریځ وي، د پولیس چې کوم دریځ وي، نو زما د یو خبریال په حیث باندې زما کار دا دی چې هغه زه بیان کړم چې دغه وي آئین قانون نه جوړېږي په دغه ملک کې، په دغه هیواد کې، او هغه قانون چې کوم دی نو بیا هغه څومره فعاله دی هغه مونږ تاسو وینو، ټول خلک یې په پوه دي. خو کیسه دار دې وخت دا تپوس کول غواړم د یو تعلیم یافته ټرانسجنډر په حیث باندې، د یو تعلیم یافته تن په حیث باندې، انسان په حیث باندې به دا ووایم
څه بدلون راوستي شي د خپل خلکو لپاره د ترانسجنډر لپاره څه بدلون کولی شي او بیا دا نور چې تاسو سره کوم ملګري دي تعلیم یافته ملګري دي څومره بدلون راوستي شي بجای د هغه ترانسجنډر د هغه خواجه سرانه چې سبق نه دی ویلې تعلیم نه دی ویلې د خپل حق نه دی خبر سر زه دا وایم کنه دا چې کم قانون والا خلک دي چې په خپل سټونو ناز دي ستوره واله دي ستوره کړي دا اوس پورې د چا لپاره نه دي ستوره او کا ترانسجنډر لپاره دي ستوره کړي دا اوس دا چې هغه ترانسجنډر چې چا سبق نم دی ویلې ها سو الیټریټډ دي جاهل دي او کم از کم چاته ضرر نه دی رسولې ها چاته ضرر نه رسول خو زموږ خبرې مقصد دا دی چې تاسو په خپل ته موږ زموږ ترانسجنډر کې هم د ترانسجنډر وی چې هغه به ډرګ سمګلر بم وي هغه به هر یو کارم کوي صحیح دا هغه به غلط وي زه تا وایم چې څنګه قانون د الکو جنې د پاره ک ودريږي د ترانسجنډر د پاره د ودريږي هغه ترانسجنډر که زه خپل ګناګار یم را دي چې زمانه دوه زه به چرته تختم د دون ازره خو ما سره نشي د پاره خو غټ زړه پکار دي خلک چې یو ګناه کوي کنه هغه مخکې هغه دغه سزا سوچ کړي وي چې زه به کدا سزا ماته کیږي نو زه به چرته زما نو موږ الحمدلله د څه سوچ نه کړي چې موږ به دا ګناه کوو او موږ بیا چرته کیږو ها صحیح مطلب دا خبره ترې شوې تاسو موبایل کې چارج ختمي کې څه وجه او چارج لګ ختمي چارج ته لګوم لګ تاسو چارته ولګوي قدمونو کتونکو ډالفین عیان را سره د پیښور نه دا وخت د سکای پلی کا باندې په دې خبرونه کې ملمنه د خواجه سره چې دا هم انسانان دي د دوی په مشکلاتو په ستون زبانه خبرې طریقو ډالفین عیان یو تعلیم یافته ترانسجنډر خواجه سره د وخت را سره د پیښور نه مل دي موږ سره خبرې طریقو تاسو ټول هم را سره مل پاتې شي که تاسو څه پوښتنه لرئ هم را تر لګل شي او ویل شي دوی وی شي مسله د کور نه شروع کیږي د کور نه چې کله شروع شي د مور پلار درونو خويند لخوا ټکول وخول چې شروع شي وخل ټکول نو دا غي نه پس چې کم نه دوی بیا هغه غیګه لټوي کوم ځای کې دوی ته مینا محبت او سکون ملاويږي هغه ځای بیا چرته وي هغه د ګروګانو دیری وي ګروګانو دیری ته چې سړی او د 1214 15 کال په عمر کې لړ شي سبا کې منی کړي نو بس کوي بیا هم دغه ګډاګانې دغه ډانسونه دغه پروګرامونه دغه فنکشنونه بیا پکې د ځنې خلکو د جنسي خواهشاتو د هغې چې کم دی نو دننه چې کم ځناور دی هغه چې کم دی نو هغه ضرورتونه خپل پوره کول لپاره په دې پوره کوي ډالفین تاسو خپله کیمره کوله وکړئ مننه به وي تاسو خپله کیمره کوله وکړئ ډالفین ایان تاسو موږ سره او جی او تاسو صرف صبر ویټ ها تاسو دی چې کم دی نو خپل کیمره سو پورې کولاوي یا موبایل چارج ته لګین تاسو نور خبرې هم کوم یو 100 منټه نور غسل غواړم یو 100 پوښتنې نور لړل غواړم د خپل اوریدونکو په خاطر د خپل کتونکو په خاطر باندې کنه نو دا خبره تاسو ورته چې مسله د کور نه شروع کیږي کور نه چې شروع شي نو کور کې بیا داسې وي چې کور نه چې کله مسله شروع شي نو کور کې مطلب دار وهل ټکول بیا دوی هغه غیګه لټوي چرته چې دوی لړشي د مینا محبت ملاويږي هغه د ګروګانو دیری وي او دا هغه د مسلې ستوند شروع شي دوی چې ډیر خلک دوی د خپل جنسي خواهشاتو پوره کولو لپاره دوی استعمالوي دي کاروي تاسو له خپل ځان موبایل لګروستو کې تاسو سر کټ راځي ماته اوس صحیح شو بالکل صحیح شو تاسو خبره کوله ها تاسو ویل چې مشکلات او ستونزې تعلیمي یافته ترانسجنډر څومره رول لوبولی شي د خپل نور ملګرو د حقونو ترلاسه کول لپاره سر ترانسجنډر کوم ایجوکیټډ ترانسجنډر دي کنه هغه په دې وجه غلي ناشته دي چې قانون هغه سره سکیورټي هغه تنشتا تحفظ هغه تنشتا نو هغه په دې وجه یریږي کوم څه او وایو چرته موږ څوک کډنیپ نه کی ظلم زیاتی اثرونه کی نیوډ ویډیوګان نه اون کی خو سر زه واحد داسې یم زم زمانه وخت دي کټ کی کرانا ما نیوډ ویډیوګان کوي کټ کی کرانا خو زه خپل ترانسجنډر رونو لپاره आवाज جوړیږم او ان شاء الله ګروپونه وزه بالکل ختمو چې د دې ترانسجنډر سره هیڅ قسم تعلق نشته یو تعلق هم په زور باندې نه کیږي او کوم ترانسجنډر چې دی خراب دی کرپټ دی هغه دې سره هیلپ کوي هغه ترانسجنډر چې دی موږ د خپل کمیونټي نو باسو او هغه په ترانسجنډر نه خو دې دوه کې کاغه ډیرم خولې شي او که ترانسجنډر سره هغه بے انصافي کوي ترانسجنډر خلاف هغه ودرېږي نو موږ ټول هغه خپل کمیونټي نو وباسو خپلو کې څومره یو موټي خپلو کې مطلب دا چې خپلو کې اتفاق شته کنه خپلو کې جګړه کوي اکثر چې کم نه دا ویډیوګانې مګ کې چې خپلو کې تاسو خپلو کې جګړه کوي سر د چل دی چې کم ترانسجنډر د چانيري کې هغه په دنکانو باندې هر کار کوي صحیح ده زمون خلاف چې کم ترانسجنډر ولاړ دی دا چې دی ګروپ سره ملو دی سو پیری په خپل اف آی آر کړی دی هغه نن زمون خلاف څه کوتري دو هغه وی چې د ترانسجنډر لا
انټرنیټ کمزور شو دا د انټرنیټ خبرې دي نه پوهیږو سو پورې چې د ډالفین لیکه د ټي ډي اسکای موږ سره برابر شي بیا به سره نور خبرې کوو هغه دوی چې دا پښتنه مې ځکه وکړه زه راتلم په یو بل اړخ ته پدې کې ځکه چې داسې هم ویل کېږي چې داسې ګروپونه دي چې هغه مطلب دا دی چې دوی ته دمکې او دړکې ورکوي دا ډالفین موږ ته واپس کال کړي ښه را سره ښه وبخښئ انټرنیټ هغه شانتې مرسته ونه کړه څنګه چې په کار وه تاسو خبره وکړئ تاسو وایئ چې ځینې ګروپونه دي ځینې ملګري چې خلکو سره میلو دي سر هغې چې دی یو وي جلسي سر ټرانسجنډر دي هغې مانه په دې وجه ډېر زیات جلس دي زه ټول نه یادوم هلک یادوم سر زه دا وایم چې تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء قرآن کریم وی چې عزت دینے والا عزت لینے والا سر زما دونه حیثیت نشته چې څنګه مال الله پاک عزت راکو زه خلکو وپېژندم په ښه الفاظو کې اکثر ټرانسجنډر خلک په غلط الفاظو کې یادوي خو د الله پاک ډېر ډېر شکرګزار یم چې زه خلکو په ښه الفاظو کې وپېژندم نو هغې ډېر زیات چې دی جلسي مظاهره کوي نو سر زه دا وایم چې تاسو په څه وجه جلسي مظاهره کوئ نه ما چې دی زه د قانون خلاف ورزي کړې ده نه مې زه اخوا فضول کار کړی دی نه مې چې دی د اف آی آر روانې شوي دي نو تاسو چې دی بلې ما سره داسې کوئ نو دی هغې ګروپ سره دی کوم ګروپ چې دی ټرانسجنډر سره ظلم او تشدد کوي او ټول خبرې پیژني خو دا دې کې تاسو ولاړ دې کې دا هم ویل کېږي چې مسلې خپل اړخ دغه پوښتنه ما وړاندې وکړې زه بیا کول غواړم چې د خلکو پر ضد د غږ پورته کول لپاره وي چې کم دی نو داسې شبې وړاندې تاسو د ټرانسجنډر د حقونو لپاره کار کوونکي چې دی هغې دا وایي چې د ډالفین عیان ژوند ته خطر دی دا خبره څومره حقیقت لري واقعي ستاسو ژوند ته خطر دی سر په موږ باندې ډزې وشوې ما ته دمکیانې میلاویږي ما ته دا ویل کېږي چې لاست ټایم ما یو خبره کړې وه د اسایلم باره کې چې زما لایف ته خطره ده مال اسایلم راکې سر ټول خلک زما داسې خلاف شو چې ما یو غیر قانوني خبره وکړه اسایلم دې چېرته غوښتې نه سیاسي پناه دې چېرته غوښتې وه کوم ځای کې دې غوښتې وه د خپل سر بچ کول لپاره چې دی یو ټرانسجنډر هم تحفظ محفوظ نه دی ولې علیشا قتل کیس کې چې دی هغه علیشا قتل شوه سپوږمۍ قتل شوه داسې نور ټرانسجنډر دی قتل شو تب نور چې دی د مانسیره کې قتل شو سر زمون قانون چرته ود دی نه نو تا پناه چرته غوښتې وه پناه دې چرته غوښتې وه پناه دې چرته یو ورځ به داسې خلکو چې ډالفین عیان چا وویشته فور ایگزامپل بیا به قانون اکشن اخلي خو مشکله ده که هغه ټایم هم دی اکشن واخلي نو سر خلک زما داسې خلاف شو اسایلم خو د خلکو یو حقیقي رایټ دی چې هغې وغواړي د چا لایف خطرې که هغه سړی وي که ښځه وي او که هر څوک وي نو سر دا ګروپونه چې دي که نه دا یو میاشت چې دی ټیک شي بیا په دویمه میاشت باندې بیا راپاره شي خو دې ته چې سخت نه سخت سزا اوسه پورې چکټنۍ ورکړي که نه دی نه سمیږي سزا یې نه ورکړ خو دا تپوس کول غواړم دغه کنټروورسي هم ډېره موجود ده چې تاسو کومه خبره څنګه وکړله چې تاسو سیاسي پناه ذکر کړو سیاسي پناه تاسو چېرته غوښتې وه سر ما چې دی کوم یورپین ګورنمنټ او هغې نه ما ویلي وو ما ویلي که هر کایند آف کنټري که هغې کې ټرانسجنډر محفوظه وي اوس فار ایگزامپل ترکي دا هلته کې ټرانسجنډر محفوظه نه دي ما غرض د هغې باره کې هسټري ویله چې هلته کې ټرانسجنډر ډېر سپک ګوري او ډېر به وهل ورکړي که په بازار کې ګیر کړي نو ما ویلي چې خلک ولې داسې ګوري لکه یو واقعي یورپ داسې دی چې هلته ټرانسجنډر ډېر زیات سکسسفل دي ولې چې هغې ته عزت هم میلاویږي هغې سره قانون هم ولاړ دی هلته کې قانون ولې ښځې له ورکړی دی لکه ولې رایټ ښځې له ورکړی دی ته پته ده چې ټول تشددونه ظلمونه سړي خلکو سره کوي ښځې او د ټرانسجنډر زړه دومره نه وي هغې داسې کله هم نشي کولی که تاسو وګورئ که نه په دې ټول پاکستان کې زیات کریمینل څوک دي کله یو جینۍ سره زیاتې شوي کله بلې جینۍ سره زیات شوي ماشومان یې زموږ سیف نه دي نو ټرانسجنډر پرېږدې زه د هغې په سر خو مور پلار هم ولاړ دي هغې سیف نه دي نو زموږ په سر خو مور پلار هم نشته نو زموږ به څنګه سیف وي نو ستاسو په ضد بیا دا خبره هم کېږي مطلب دا کنټروورسي چې کوم راځي تاسو په اړه ویل کېږي چې دا هر څه تاسو د سیاسي پناه لپاره کوئ چې داسې خبره خو نه ده سر زه دا خبره وکم چې الحمدلله بهر تلل دونه ګران کار نه دی دې نه مخکې بهر تللی یم سایپرس ته تللی یم خو هغه ځای نه زه په دې وجه ځکه راغلم چې ما سره صفا خبره پیسې ختمې شوې زما پلار چې دی هغه دونه یو مالداره سړی نه و چې هغه زما ایجوکیشن سپورټ کړي سر هی واز جسټ ا ګورنمنټ سروینټ اینډ ریټایر شوی و ټیک ده هغه ځای پرېښو سر ما په څه مشکله باندې ما ایډورډ کالج کې اډمیشن وکړو ما به ویلي زه به هفتې اتوار چې دی خپل پارټي کوم آینه پس چې کومې پیسې
ما راځي هغه زاله جمع کوم ایډورډ کالج کې اډمیشن ما په خپل پیسو اخیسته دي په یونیورسيټي اف منیجمنت ټیکنالوژي لاهور کې اډمیشن ما په خپل پیسو اخیسته دي یعنی ما څه جاب نه کولو نه ما له څه ایکسپیرینس چې څه جاب وکم یا بل څه وکم خو ما له ډانس راځي چې کوم کار ماته ایزی لګیدو ما هغه جوائن کوم تاسو هغه جوائن کو چې کم کې تاسو مطلب تاسو دغه تاسو اوس دې ته راځم دا تاسو نه کول غواړم بس پروګرام وخت هم سره تر سي خبرې ډېرې پاتې شي نور پروګرامونو کې هم تاسو سره خبرې کوم ډولفین یان تاسو نور خواجه سره او ترانسجنډر د پارغه پورته کوي دا تاسو نه کول غواړم چې اوس کور ته زی راځي مور خپل سره ملاويږي نه جن ملاوي صرف امي سره بهر ته ملو شم او خپل چې دې چې کوم د فیمیل چې کوم دی ټول را سره ملاويږي خو ما سره میل سو کوم نه ملاويږي پلار رونه خويندې نه ملاويږي نه جی بس مور سره ملاويږي دغه چې مور خو موري کنه مور په یو قانون خپل بچی نه پریدي او بس لاست ټایم زما امي چې دا ایسه ملو شوی ما ډی ټایم پس ملو شم یو کال پس تقریبا ها خبرې وسره ټلیفون باندې سره خبرې کیږي مور سره په ټلیفون خبرې کیږي او چې زما مور زما هر ورځ ته پوسټ کوي دا مو وی چې پلان دې ته پوسټ کوي چې څنګه دې خدای مونږ داس کوي ولې نه کوي کنه کوي نو لکه پلانم خفقيږي خو غیرت او عزت د پښتو سوسایټي لپاره ډیر غټ شیز دی کنه او د چا د وجه د هغه عزت ته نقصان رسیږي نو هغه خو هغه شیز کلم لکه زما پلان دې کاغذ هغه ما چې دې مړکولم شي هغه ما ډزم وستې شي خو زما پلان دې کنه اسم نه کوي هغه سوي زما په مرګ پیر زور شي او نه زما دې وي بس که بهر ځاله لایف چې دې دعا راته کوي دعا ورته کوم چې لایف خپل شي خپل سټ شي او اکثر دې ماته وی چې ته بهر لاړ شه ته خیر ته بهر لاړ شه دلته کې چې دې ترانسجنډر سیف نه دي هغه صرف په دې خفقيږي سي مطلب دې منل ده چې تاسو یو ترانسجنډر یا خواجه سره یا دریم جنس یا د مور پلار منل ده دا خبره سره مني دې منل ده او خپلوان سره رابطه کوي کنه کوي خپلوان just a minute sir خپلوان چې کم نه نو تاسو د سره رابطه کوي کنه کی دغه تاسو مته کو دروازه وته چاوټا کوله سوکراله دا چې کم نه په دغه کمره کې ځان راګیر کړي ډولفین ایان وګورو سو تاسو نه نور کول غواړم د پورانه په اړه باندې چې کومې سیمې سره چې دوی تعلق ساتي التزی نزي او بیا دغه شانتي د خپلوانو رویه وای چې مور پلار مې دا منل ده چې یو دریم جنس مو دا مراته وای چې د ملک نه بهر تلی شي لړشه ځکه چې دلته ته ستا ژوند ته مونږ ته خطر ښکاري کوم مسلې دي کوم ستونزې دي نو اوس با چې سوشي بو کې راشي ډولفین بیا سره خبرې اترې نورې کو او یو څو پوښتنې نور کول غواړم بالکل د پروګرام وخت هم سره تر رسیدل ډیر اوریدونکو کتونکو سره پروګرام کې مل دي او ډیر ستاینه او څوک چې کم دینو څوک خبرې کوي څوک سلامونه را لېږي څوک وایي چې داسې خو انسان ته د انسان په سترګه باندې کتل پکار دا هم انسانان دي ایان تاسو واپس راغله جی ها خپلوان د سره رابطه کوي کنه کوي سر خپل فرمانم الله رابطه شروع کړه کله فیمس شوما الله له فیم راکو الله له عزت راکو بیا اور څوک سوي وی دا زمون کزن دی کنه اغه نه مخکې بچی دی را بس کوم خبره کولې زما مور ته ودا ویلي چې استاد وی چې دی ویګه چې په کالج کې د دروغ لکه سره زوس ځان سره يم کنه ما خپل مور ته ویل امیم هغه ټایم خو په دا ټایم خدي هغه ټایم زه الکانو په جامو کې او زه ترانسجنډر وم خو د خپل کور په لیمټس کې خپل کور کې ما کړه د سیګټ په دې اختیار کړی او چې کله ابو بنو ما په خپل پټم ما چولا ما بلک ډانس هم کو صحیح دا خو په لیمټس کې مې کړو خامخا چې دا سن مور او پلار لاس لري شي نو هغه به غلط لازمي سي نو هم والا زما مور ته خبرې کړې دي چې استاد وي دسه دي چې نن زه داسې یم نن هغه ما خپل ځان ته نږدې خو ما ورته سوي ردی چې نه حاجت نشته ما سره کوم نه کوي نن چې زه په کم ځای یم صرف د دې د وجې یم زما د فیملی چې کوم قصور دی زه خپل پلان زور نه ورکوم زه خپل مول زور نه ورکوم زما پلارم ټیک دی زما مورم ټیک ده مطلب ستاره خبره نه چور دا غستې شم ګوره ډولفین ایان ستاره خبره نه چور دا غستې شم چې مطلب ډولفین ایان چې نن کم د ژوند کوي او کم ژوند چې کم دی نو هغه دا وایي چې هغه کې دا په مشکل کې په تشدد سره مخ کیږي د مشکلاتو سره مخ کیږي دا هغه وجه د دې د کورنۍ او د دې خپلوانو د چم مالت دا څه ده او جی بالکل دا غي او داسې چې کم دی نو او که د دوی رویې دغه شانتې نورو خواجه سره او سره نور ترانسجنډر سره که په آینده کې ښه وي نو د ډالفین چې کوم ژوند د دې نه د هغوی ژوند ښه کیدی شي مطلب دا د په خپله علاقه په خپله سیمه په عزت باندې ژوند کولی شي که دې رویه ورسره ټیکي جی ټول ترانسجنډر سره ظلم کیږي لکه ظلم داسې کیږي چې زما خپله فرینډ وه زه د پلار په زنځیرانو تړلم
زه دا وایم چې زما پلار زه په زنځیرانو تړلی یم، شکر دی زما پلار لا داسې سټپ نه دی اوچت کړی، نه ماله اوسه پورې د دې فیلډ چې زه راغلی ما یې لاس هم نه دی روړی. الله ډېر شکر دی چې ماله په دې کې زه داسې کله سوچ کوم چې ماله خدای پاک ډېر ښه پلار راکړی و چې ما ته هغه اوسه پورې څه نه ویلي، خو هغه د خلکو تانودونه مجبوره کړو چې هغه ټایم هغه په ما باندې لاس اوچت کړو، هغه ټایم چې هغه سره په لاس 100,000 هغه یې ماله روړلو. خو زه بیا هم شکر دی خو کم از کم زنځیرانو راته نه دي اچولي، تړلې نیمه تالې راته نه دي اچولي، خو بس صرف هغه دا دعا کوي چې خدای پاک دله یو ښه زندګي ورکړي. اکثر زما پلار دا خبره کوي چې زه دا سوچ کوم چې زما مور ته لګي چې زه دا سوچ کوم چې موږ ټول به جنت کې او دی به دوزخ کې که نه، ما ورته ویلي چې دا خو د الله پاک کار دی. نه مطلب پلار دې داسې وایي چې لکه موږ به جنت کې یو دا به دوزخ کې، ځکه چې دې سوچ کوي که نه. نو زه اکثر ابو کم از کم ظالم خو نه یم، شکر دی خپل 15 وخته مونځ اودس کوم، داسې شراب نه څکم، نشي نه کوم، سګرټ نه څکم، چرسونه نه څکم. د هغې خلکو نه خو ښه یم که اوي بچي وي نو مور ته کله وي بچي اوي بس داسې ښه خو نشي شروع نه کړي. نو زه شکر دی تاسو له اوس هم لږ شکر ګزار شئ. زه اوس هم د خدای نه شکر ګزار یم چې کم از کم الله راله څلور روغ جوړ سلامت ساتلی یې، خوشحاله یې، ښکلې بس چې ته خوشحاله یې بس مونږ خوشحاله یو. ته خوشاله مو خوشاله اوسې او پیسې ګټي کنه پیسې نه ګټي، پیسې مطلب ژوند په لوکډاون کې خو چې موږ جمع کړي دي هغه هم خوړو او باقي له خدای پاک فرندز را کړی دي چې هغه مثلا سم مدد وکړي کنه، ځکه تم دامه پکار دي نو له روډي کنه لګتا بيدار دي راځه. ها خرچه دي څومره ده؟ د میاشتې خرچه دي څومره ده؟ ډیره زیاته ده. مثال په توګه څومره ده؟ 1 لک ده 2 لک ده څومره ده؟ سر اسی کوم کنه دا 1.5 लाख لاست ټایم چې دې پروجو کې چې دې مانه 1.5 लाख روپے تل دي بس سوچو کې 1.5 लाख سو ته 1.5 लाख یاد وې کده 2.5 लाख یاد وې 1.5 लाख 1.5 लाख روپے پر روجا کې لګولې دي. ها او دام په میک اپ لګولې دي که په خوراک هم لګولې دي؟ سر چې دې کنه ځان چې دې یو فیمیل ګیټ اپ کې راوستل ډېر ګران کار دی کنه، نو دا هغې چې کوم هم ټریټمنټس وي هغه مونږ کوو، دا هغې چې کوم میډیسن وي هغه هم مونږ کوو، او د هغې نه علاوه چې دی خپل روم رنټ دی، زما چې کوم روم دی لکه هر څوک غواړي چې زما ښکلي روم وي، زما ښکلي سنګار میز وي، ډریسنګ ټیبل وي، بیډ وي، نو الحمدلله والا خدای پاک ډېر ښکلي روم راکړي دی. اوس هم خواري مې کړې ده. کمره دی واقعي ډولفین کمره دی واقعي ډېره ښکلې ده، ډېره یې تیاره کړې ده، په دې خو ډېره خرچه کړې، وال پیپر دې هم لګولې دی. سر ډېر زیاته مې خرچه کړې ده او ډېر زیات ښکلي روم مې ځاله تیار کړی چې هر څوک راځي وي ډېر ښکلي د انټرویوګانې ټول زما په دې کمره کې کېږي، که چاله هم چې شاهي دا کمره لږ ښکلې دلته کې به وکړو. او څومره دا څه بلډینګ دی کور دی چېرته دا کوم ځای کې روم مطلب دا څه کور کې دی که نه؟ کټ ته پلازا ده هغې کې دننه سیکنډ دی یو دویم چت باندې کور دی 10 رومز دی پکې، نو یو روم پکې زما دی او بس 9 چې دی پکې د نور دی. او کرایه څومره دی؟ سر کرایه چې دی تاسو ټوټل واخلئ چې 10 رومز دی نو د هغې کې چې دی د یو روم کرایه چې ده 7-8 هزار روپۍ ده. 8,000 روپۍ ده. 8,000 روپۍ برابرول دا خو ډېرې پیسې دي. هر چې دی کمره کې چې دی بیا خپل سټینګونه شوي دي، اے سی ګانې لګولي دي، نو بل هم سم ډېر راځي، سټریټنر یې استعمالیږي، ډرایر یې استعمالیږي، استري استعمالیږي، نو 1 लाख پورې 80-90 هزار روپۍ خو سره بل راځي زمونږ. دا خو ډېرې پیسې دا پوره کوی څنګه؟ دا خو ډېر ګران کار دی. بس هغه سوي یونین از سټرنث. ها او بل مې دا ویلي چې کم دی نو ملګرو کې خپل یو بل نه جیلس کېږي که نه؟ مطلب دا چې څنګه نور انسانان د یو بل نه مطلب مونږ چې یو سړی په بره روان وي که نه، لکه نیچر د انسان فطرت دا دی چې گزار یم بچپن نه که ښکلیوالو کې وې ښکلې هم ومه، که لایقتوب کې وې لایق هم ومه، فرسټ پوزیشن هولډر هم ومه، نعتخوان هم ومه، سنګر هم ومه، ډانسر هم ومه، هر هغه ابیلیټي چې کم پکار وي بچا کې هغه ټولې ما کې وې، رایټنګ به مې اخیسته و، هغې نه علاوه چې دی هر چا سره اخلاقو کې هم ډېره ښه ومه. باقي چې دی د ټرانسجنډر اکثر غټ اواز نو ما له خدای پاک اواز هم نري راکړی دی، نو زه چا نه پسه جیلس شم او ما نه خلک جیلس کېږي، خو شکر ځکه ما ته نه دي فیل شوی. مس ته مې کله یو ځل مې زما ټیچر وه میم جویریه د کیمسټري زما ډېره زیاته خوښه وه، نایس وه، هغې ته مې یو ځل ویلي که نه مس ما له د جیلس کېدو چل نه راځي، لکه دا جیلس کېږي خلک څنګه خلکو نه مس ته څه وي ټیچر یې ته څه وي؟ هغې څه وي؟ هغه په خندا شوه که نه نو وي څونه ساده ګولې نو وي ښه خبره نه ده چې د غټې ګناه نه خدای پاک بچ کړی وي. وي کوم خلک چې حسد کوي که نه جلس کېږي وي هغې دننه سوچي چې دا کس ولې کامیابېږي. استادانو به ته سکول کې څه وي چې وبې لیدلې که نه چې دغه شانتې هغوی به دا ووایي چې دا یو ټرانسجنډر دی دغه شانتې درې او هغه راته ووایه بیا په سکول کې به در سره نورو طالب علمانو راووایي څنګه؟ اول راته استادانو ووایه بیا راته ملګرو ووایه سکول کې
سره استادان خو داسې دي چې هغه خو ښایسته اوس ټیچر یې که نه دا د غلط نوم نشي اخیستی که نه نو هسې به راپه روخاندل که نه یو زما مس وفیته ولې دي جنکیانو سره هر وخت ناستې مس یم زه هلکانو سره نه کښېنم که نه دې خلکو ته غلطې خبرې کوي که نه ما ته بیا څه درته وایي ما ته یې مس درته نه شم ویلی ما ته خیر په کاغذ لیکئ راته وایي چې ما دا خبرې کوي نو زه به 24 ګنټې ځم لکه ما دا 10 کاله چې دی که نه جنکیانو سره تېر کړي دي زه به خپلې ملګرې وي هغه ټولې ملګرې ډېرې زیاتې مس کوم هغې هم ما مس کوي نو هلکانو سره خیر زما دونه ټایم نه دی سپینډ شوی بیا چې زما پلار دی ما ته تازه په هلکانو کالج کې اچوم نو تا به سم الګ جوړ شي زه چې د هغې کالج کې واچولم نو په کالج کې به په ما باندې جګړې مګړې کېدي خلکو به ویلي دا به ما سره ګرځي بل به وي دا به ما سره ګرځي بس دا زه به پکې هیروین وم هغې پکې یو پکې هیرو یو پکې ویل جګړې به وي صحیح ده دې کې ځینې خلک وایي چې ګوره دا قسمه خبرې تاسو کوئ په ټولنه کې دا وي چې کم دی دغه کېږي نو تاسو هم لکه اوسه پورې چې کم دی نو خلک دا نه وایي چې د دوی هم څه حق شته دا لکه مطلب دا دی چې دوی هم زړه شته د دوی هم چې کم دی نو یو سوچ دی یو فکر شته اوسه پورې څوک نه مني خو راځم دې ته کلي ته ځي چې کم کلي سره کم علاقې سره تعلق ساتي تاویز ثوابې سره تعلق ساتم نه کلي ته نه ځم په اخري ځل کله ته لاړم هلته راته قصدانو ټولې ویلي وایي نازونه اداګانې دا یې نوم په ما کېښو که نه زه بیا اړولانه وي نازونه اداګانې داسې ته وي دې ته ولې وي دې ته ولې داسې چې دی که نه زه خو اوس لکه ډېره نیغه شوم که نه زه پهله ډېره زیاته ماتوم که نه اوس هغه ټایم لکه ورکوټ یم که نه اوس لکه میچیور د خبرو چلم راله راځي نو هغه ټایم ډېره زیاته بس د ماشومانو په شان خوی مې و نو هغې چې کله زه وکتم که نه هغه زه ورکوټ یم که نه هغې زه دا ماشوم دی اوس حرکتونه داسې دي چې غټېږي نو سم به شي چې کله زه بیا 6 کاله پس خپل کلي ته لاړم نو هغې چې کله زه چې الله دا خو اوس هم داسې دی نو هغې ما ته نومونه اخیستو که نه چې ټول هلکانو به لږ ما ته کتو هم ډېر څه د دې ټرانسجنډر کې یو خپل اټریکشن وي هغه اټریکشن جنکو کې هم نه مطلب چې په یو ټرانسجنډر په لاره روان دي که نه هر څوک به ورته ګوري د هر څوک به یې لایک کوي هم هر څوک ورته په غلط نظر هم ګوري نو بس هغه سیسټم ما سره هم هغه تاسو سره کلي ته په دغه وجه باندې نه چې تاسو بهر یو ځل چا وویل چې آی لو یو که نه نو ما خپل پلار ته ویل چې ابو دا وکړې ما ته آی لو یو وایي که نه نو الټه ما ته پلار وایي بچي وي ته ټیک نه یې وایي که ته ټیک یې ته به درته نه ویل ته ځان نوي سم هلک جوړ کړه زه به ناست وم که نه ما به ډېر کوشش وکړو چې زه دا پلار چې به تا ته وایي چې سم هلک دا پلار چې به تا ته ځان سم هلک جوړ کړه هسې که تا غوښتل تا ځان هلک جوړولی شو که ته وغواړې ځان هلک جوړولی شي ښځه سره صحیح ده زه به ځان هلک جوړ کړم که نه زه چې دې جنې ته نه اټریکټ کېږم نه که ته هلک جوړ شي مطلب دا دی چې ته به چې کوم دی نو اټریکشن ځان له خبرې که ته وغواړې چې پوهېږو په دې باندې چې کوم دی انسان د ښځه سړی دا یو بل باندې ډېر زیات اړتیا لري یو بل ته ډېر دغه ځان له کیسې د مذهب او قانون او د آیین او د هر څه په رڼا کې چې کوم دی نو هغه رشتې هغه جوړېدل خو هغه ځان لري یو نو دا تپوس کول غواړم که ته وغواړې چې نیغ سیده سټریټ ګرځې نو کولی شي دا ستا په وس کې که دا د خدای تعالی له طرفه وي سر څنګه به وکړمه ځکه چې ما کې هر څه شروع د جنکو ده یو الګ ځان نه زما په شان شي جوړولی شي چې وایي اکثر لګاوي که چې وایي الله نو هغې چې دی هغه کوشش کوي خو لکه بیا هم بدلېږي چې دا نر دی او جنې هم زموږ د ټرانسجنډر یو خپل اکسنټ دی د ټرانسجنډر یو خپل انداز دی یو خپل سټایل دی چې هغه نه څوک الګ کولی شي نه څوک جنې کولی شي نو سر مونږ به څنګه د الګ یا د جنې نخرې وکړو څنګه به د الګ او د جنې نخرې وکړو دا د خدای د طرفه دي دا د الله تعالی صرف زه خو نه یم که نه په دې ټولې دنیا کې که دا تپوس ده نه وکړم انسان په خپل حال کې یو کس هم نه دی خوشحاله که ستا نه دا تپوس وکړم په کوم حال کې چې په دې خوشحاله سر الله لاک شکر دی معذوره نه یم لاسونه مې کار کوي سترګې مې کار کوي خپې مې کار کوي غوږونه مې صحیح دي الله پاک چې صرف دا یو سترګې مان راکړي دي که نه دا غټ نعمت دی نو زه خدای پاک نه څنګه ناشکري وکړم دا خبرې چې زه کوم دا لایکي مان راکړې ده د خدای پاک په هر کار کې یو راز وي هغې باندې موږ نه پوهېږو میبي که سبا زه یو الک وې او زه یو ظالم وې ظالمانو خو ښه ده چې زه داسې یم هغه یو ځل موسی علیه السلام یو ځل په نهر کې لامبل نو هلته یو ماشوم او معذور ټولو ماشومانو لامبل او د دغه چې خپې چې بې معذوره وي که نه نو چې موسی علیه السلام الله پاک ته وایي چې دا ولې ته دونه ظلم تا کړی دی چې هغه ټول لامبي دي ورته ګوري دي صرف لاسونه پړه کوي نو الله پاک ورته ته زما په کارونو کې کار مه لره هغه ورته نه خیر دی د خپې صحیح کا چې الله پاک هغه خپې ټیک کړي که نه چې ماشوم څنګه اوبو ته ټوکو ټولې غوپې ورکولې
ټول ماشومانو لکه نه نو موسی علیه السلام باقي چې د انسان چې دی الله پاک په دې کې یو راز وي نو سر د الله پاک ډېر شکر دی چې څنګه یم زما پہچان هم داده که زه هر رنګ یم زمون خلک کمکل دي چې په دې خبره نه پويږي او چې کله هغه په دې خبره پوي شو نو سر نبوت تیری وي نه بزنګ داخل کوي نه به داخله کوي سو خبره کوي خبره ډېر وزن دی کنه خو تاسو وایي چې مطلب دا خو بعضی وخت ځکه دا سوچ راځي چې د مشکلات او د ستونزې وویني چې خدای پاک چې ترانسجندر دی نه پیدا کړي هلک دی پیدا کړي وي خزه دی پیدا کړي وي سپل څه دی پیدا کړي وي خو چې کم سے کم دا ترانسجندر دی دا در ذهن ترازی کله کله وختي میزان ته یو غانو لګول کنه لکه خامخا د شپې ټینشن کیو مړ دی وکیل سره خبرو کا دی کس سره خبرو کا اس پی سره ډی اس پی سره ډی سره نو اسی میزان ته یو غانو لګول اوسم ډی ډاس می ورته کوم ما ته وی سپړه د ټینشن نشته نو ما ته ګورو ویلي دا ژوند سره تړلې خبري کله به خنداوي کله به جړاوي نو دې مطلب خدا نه دی کنه چې مون خپل لایف جینا چې کوم لایف کنه مون تیرول پریدو ژوند پریدو ښه انسان ته یو هم چې نه کله اختر راځي کله به جړا راځي صحیح دا خو الله پاک ویلي دي د زندګیم دا مرګ زندگی دا یو سایکل روان دی اوس داسې خو نشي کېدی چې زموږ دا مسله به ټول عمر یو نه یو ورځ به مسله حل شي اوس چې کوم دا زندگی د ټول عمر زندگی نه ټول عمر ځواني نه یو ځل به زه بوډا شم بیا به زه مړه شم بیا به یو بل ترانسجندر وي هغه به پر یو جوبن کې بیا به هغه مړ شي بیا به بلي دا خو لایف ته روان دی نو خو خوشاله یم شکر الحمدلله خو خوشاله پتلوتلو کې خلکو ته بسویل غواړي هغه مور خپل ته بسویل غواړي چې خپل بچو سره چې کم نه دغه دوی تشدد دغه وهل ټکول او په دې دا وی چې غنی دا یو تن چې کم نه د لکانو یا د جنکو حرکتونه کوي نو دا مطلب دا دی چې د کسته کوي دا په دې باندې چې کم نه ډیر خلک تعلیم او د کمی هم دی دغه د پوهې کمی هم دی نو سبا ویل غواړي ستا پیغام بسی میسج بدی سی مور خپل ته خلکو ته چې او د خلکو پر رویو کې بدلون راشي پتلوتلو کې بس بیا تاسو اجازه درکو سر زه صرف دا خبره کوم کنه خپل مور پلان خو زه په ډیر شکر گزار یم چې هغه ما له ایجوکیشن راکو ما باندې منځو د سیس د کړې دی په ما قرآن سبق ویل دی ډیر ترانسجندر دي چې هغه د دینه محروم دي نو زه خپل مور پلان له خپل کولم چې ما خپل مور سره ملو چې ما د خپل مور خپل کې ما ارمان کړو چې د خپل مور تلیخ کولم نو سر زه هغه ته دا وایم کنه چې پینځه ګوت یو شانتی نه د مور نه چې څوک ماشوم پیدا شي کنه هغه یو به یو رنګي بل به بل رنګي بل به بل رنګي اوس چې ټول یو شانتي وي په کار ټول مخونه یو شانتي وي د چا مخ په بل شانتي اکثر موږ خلکو ګوري کنه مخ ته چې موږ ګورو دا ډیر غوسناک ښکاری یو ته چې موږ ګورو یا دا ډیر پولایټ ښکاری نو بس دا ویم چې د خلکو په خبرو کې مناسه خلک چې دی په خپل هر څه هسته کوي او چې کله تاسو په کوي کنه بیا به درمانه سوالونه اوچتي تاسو داسي یو انسان هم پرفیکټ نه دی پرفیکټ صرف الله دی او د الله کریشن پورې خندا کول دسه دا الله پورې خندا کول دی د الله پیداوار د الله تخلیق ما د سوال د جواب راکې کنه زه سید الله پیدا کړی يم کنه ته د الله په کریشن شک دی کته ځان ته مسلمان وي شک شته د الله په کریشن کنه الله پاک چې دی غلط دی نعوذ بالله غلط تاسو یې غلط مونږ نه یو ونه الله غلط دی تاسو د الله په کارونو نه پوهیږئ هغه جاهلانه ما کتلی دي هغه ریټټ کسانه ما کوي زما عزت کوي زموږ ریسپیکټ کوي ها مولایان نه ماتونی کو ساجدي زموږ ډیر زیات عزت کوي زموږ ډیر زیات ریسپیکټ کوي ولی هغه د دې باره کې سبق ویل چې دار سره الله کوي او هغه خلک د ځان نه یو باچا جوړ کی نو زما پلان خبره چې ته ځان ته پسم باندې باچا وې سحر چې را پاسې خیر د شیشې کې ځان ته یو ځل وګوره چې شکر دې د مرګ پر ودې کو مرشه نو سبو د خپل د زړه هارت بیټ چا سره ګارانټي نشته نو ته ما پسې خبرې کې الله دې ما کلم داسې ژوندۍ نه راکې نه دې ما الله الګ جوړي نه دې ما الله جنې جوړي کم از کم چا پسې خبرې نه کوم کنه نو چا پسې خبرې مکه وي دې سره د ډیرو خلکو ژوندۍ تباہ کیږي نو نه څو په غیرت کې راولې چې تاسو دې دې تاسو په جنت ته غیرت سره نه ځئ نه په پښتو سره ځئ تاسو په جنت خپل عمل سره ځئ چې څه عمل تاسو ما سره کړی نن چې په کم سټیج ولاړ یم کنه د دې ټول ګناه ز خپل سوسایټي ته ورلېګم دا غي د وجه نن دلته کیم سوسایټي بهشکه ماته ارڅ کو انسان ډیر کم کل دی هغه چې د لک شان سختي پیراشي هغه ټول ارڅ بدل کی صحیح ده صحیح سم ده ډیر من کوم تاسو ډالفین ایان چې بلکې دا دام زموږ ګوردون دا ډالفین ایان نوم دی په ځانو لري خره په دا راتم لګوای دا دراتونه وي کول کې چې ډېر تیز هم کنه نو مطلب سویمینګ مې ډېر خولي کولو بیک سویمینګ انډر واټر سویمینګ او فری هاند سویمینګ او په بو کې مې چې د خپل اسا چې د هغه ټایم نه چې دوه درو کاله مخ کې چې د 2 منټه ساما او بو کې چې دنه بچ دګنه ته 2 منټه به زما ساوا
نو سټیم نامې جوړه کړې وه نو بس په دې وجه ما ته ټول ویل مچھلی نو شارک خو راته ویلی نه شي نو ډولفین لک فرندلی نو ډولفین راته ویل ډالفین ښه دغه وجه ده صحیح ده ډېره مننه کوم ستاسو ډالفین ایان چې ډیوې ته د وخت ورکړو را سره د خبرې اترې کوئ دغه شانتې بلنه به درکو وخت په وخت باندې تاسو د خواجه سراو د ټرانسجنډر دپاره خپل غږ پورته کوئ او کومې خبرې چې تاسو وکړئ الله دې وکړي چې خلک په دې باندې عمل هم وکړي او تاسو چې کوم دی د انسان په سترګه باندې تاسو هم اکسپټ کړي یعنی ټرانسجنډر هم اکسپټ کړي او هغه مور او پلار څوک چې د خپلو بچو او یا چې کوم دی نو هغوی دا ګڼي چې دا د کس ته داسې کوي نو داسې نه ده په دې خبره باندې ستا په خبرو باندې پوه شوي ما در سره ټوکې هم وکړې ګپ شپ مې هم در سره پکې ولګو نو د هغې لپاره بخښنه غواړم که داسې کومه خبره وي چې ستاسو زړه سره دار شوي وي نو ډېره مننه تر دې دمه چې ډیوې ته مو وخت وکړو یو جهان مننه الله حافظ ډېره مننه قدمونو کتونکو دا وه ډالفین ایان تاسو د هغې خبرې اترې واورېدې فکر کوو چې ستاسو په ګټه باندې پریوتې وي د پروګرام وخت سرته رسېدلی دی خو اوږدې خبرې مو سره وکړلې پروګرام د خپلو ملګرو دوستانو سره خامخا شریک کړئ چې هغوی ته هم دا پته ولګي چې دا خواجه سرا ټرانسجنډر دریم جنس څوک چې ورته جړاګان وي څوک ورته عجیبه عجیبه نومونه اخلي په دې باندې څه تېرېږي دغې سره او د ډالفین ایان خبرې تاسو واورېدې وي چې په کوم مقام باندې نن زه یم کوم ځای کې زه ناسته یم کوم ځای کې زه ناست یم او کم چې کم دی نو کم په ما باندې تېرېږي کم تشدد کېږي د هغې ذمهوار دغه سوسایټي ده دغه ټولنه ده دغه خلک دي هغې زه دې مقام ته راوستی یم زه یې مجبوره کړی یم دې ته او نو هغې خبرې تاسو واورېدې د پروګرام وخت سرته رسېدلې تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ زه به د نه اخلم اجازت د لوی الله په امان